سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. نن سهار په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین پیل شو. عامې روغتیا وزارت له ټولو کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو د 2 څاڅکي واکسین په ورکړې سره خپل ماشوم له دغې ناعلاجه ناروغۍ وژغوري. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 21 پیښې ثبت شوي چې 15 یې په سویل زون او 6 نورې په ختیځ زون کې دي. په افغانستان کې د پرېکنده ملاتړ ماموریت لوی قمندان وایي د افغانستان، امریکا او ناتو غړو هیوادونو دوامداره اړیکې پر ګډو ارزښتونو او ګټو ولاړې دي. جنرال سکاټ میلر تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه بهرني ځواکونه له افغان سولې د ملاتړ ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملي یووالي د اجرایي ریاست د خبرپاڼې له مخې عبدالله هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې د واشنګټن له هڅو مننه وکړه او همداراز یې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړه هرکلی وکړ. د ننګرهار په مرکز کې صرافانو د یوه صراف د وژل کېدو په غبرګون کې تېره ورځ د صرافۍ مارکیټ بند کړ. دوی وایي یو صراف تېره ورځ سهار په یو وسلوال برید کې وژل شوی او بریدګر د هغه پیسې له ځانه سره وړي دي. دغه صرافان زیاتوي د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلین د امنیت په ټینګښت او په ځانګړې توګه د سوداګرو او صرافانو د امنیت په خوندیینې کې پاتې راغلي او باید ګوښه کړی شي. له دې سره سم د ننګرهار د والي ویاند وایي له صرافانو په وار غوښتل شوي چې د ځان ساتنې په موخه خپل نوملړ امنیه قمندانۍ ته وسپاري څو د دوی خوندیینې لپاره د عامه ساتنې پولیس وګمارلی شي، خو صرافانو تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. زموږ امنیت تامین نه دی، نه زموږ امنیت تامین دی، نه زموږ د اولادو امنیت تامین دی، زموږ د سرمایې امنیت تامین دی. بنا موږ د دولت نه دا غواړو چې زموږ امنیت تامین کړي. دا د دولت ډیر ضعف دی چې د مابس نه قاتل تښتي او بیا هغه خلکو تجاران ته صرافان ته د هغې تهدید ورکوي. معاون د قمندانۍ دلته راغلی او موږ سره په جلسه کې اشتراک وکړ او موږ سره بعضې وعدې وکړې ویلې چې موږ دلته ریزرو قطعه راوستې ده او ستاسو د امنیت په خاطر. زموږ ټینګار بیا همدا دی چې دوی د زر تر زر امنیه قمندانۍ ته ولاړ شي او هغه رسمي مراحل طی کړي تر څو د دوی د امنیت په خطر باندې د عامه ساتنې ځانګړي پولیس چې خصوصي سکتور سره کار کوي د بانکونو او نور سیستمونو په څیر د دوی ساتنه هم ترسره کړي. 3 کسان په کابل ښار کې د موټرو د غلا او لارښکونې په تور تېره ورځ د پولیسو له لوري ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي وایي له دغو کسانو یو یې د 18مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو د یو موټر د غلا او 2 نورې د 8مې امنیتي حوزې اړوند له حضوري چمن سیمې څخه د موبایلونو د غلا په تور نیول شوي دي. ویل کېږي له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. او په کندهار کې 4 کسان د هیروینو د قاچاق په تور د څرګند ملي ادارې کارکوونکو له لوري ونیول شول. د کندهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغو کسانو چې 180 کپسوله هیروین یې په خپلو معدو کې ځای پر ځای کړي وو غوښتل یې په یو پرواز کې هند ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د کندهار له هوایي ډګر نیول شوي دي. د سرچینې په وینا له یادو کسانو 180 کپسوله هیروین هم ترلاسه شوي او دمګړې هم ترې پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.